د ایران عسکرو په نیمروز ولایت په کینګ ولسوالۍ کې یو نفر څنګه ولې وواژه. ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. ایراني پولیسو ځواکونو د نیمروز ولایت د کینګ ولسوالۍ یو اوسیدونکی وژلی دی. په نیمروز ولایت کې سرچینې طلوع نیوز ته وایي چې ایراني پولیسو ځواکونو دغه کس د دغه ولایت د کینګ ولسوالۍ په میر احمد کلي کې له نظامي برجک څخه په نښه کړی دی. د نیمروز کینګ ولسوالۍ ایران ته یوه تر ټولو نږدې ولسوالۍ ده. بلخوا د سالنګ لویه لار د بار وړونکو موټرو پر مخ هم پرانیستل شوه. د ټولګټو چارو وزارت څرګنده کړې چې د سالنګ لویه لار 14 ګالرۍ او تونل له کانکریټ وروسته د بار وړونکو موټرو پر مخ خلاصه شوه. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې له لارې چلوونکو وغوښتل چې د خپلو موټرو وزن له معیارونو سره برابر کړي او د واورو د اورښت پر مهال له تونلونو او ګالریو څخه د تېرېدو پر مهال د له زنځیر چاین تړلو څخه ډډه وکړي چې د سړک د ویجاړېدو مخه ونیول شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې بار وړونکي موټر به د مهال ویش سره سم تګ راتګ کوي.